لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی قسم خوري علی رسول صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده زما د قسم په هغه رب باندې وي چې زما روح د ده په قبضه کې دی. وایي کله چې بني آدم شخ کړل سي انه لیسمع حفظ نعالهم وایي دغه چې کله خاورې ورباندې راواړي دا خپل د قریبانو د پښو کړپۍ اوري چې اجر سره روان سي یوازې پرېږدي. د دې څه وبېرېږه دې ورځ پر ما او تا ټول را روان ده پر سو دې اړولې دي بل چې پر سو دې خاورې واړولې د څو سره روان سوې هغه شیرین پلار چې ته بر باندې مین وي که نه ستا د پلار بغیر ګزاره نه وه پر هغه دې خاورې راواړوه روان سوې یوازې دې پرېښوي تنها دې پرېښوي دلته به څوک پرېښودی سي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وایي کله چې دا قریبان روان سي د عذاب فرشته به راسي د ده و سر ته به ودرېږي اوس به ویي وایي دا فرشتې ته به یو سپین نوراني کس راسي هغه وایي خبردار د دې ځای څه ولاړ څه دلته نسه ورته راکړی هغه وایي څوک یې وایي زه د ده لمونځ یم انا صلاته زه د ده لمونځ یم پر دې لار باندې ته نسې راکړلی زه ولاړ سه لیس من قبلي مدخل زما د لورې نسې ورته راکړلی عذاب نسې ورکړی ورسه پر بله لار ولاړ سه وایي دا فرشته به ولاړ سه د رسته خوا به ورته راسي هلته به بیا یو نوراني کس ولاړ دی هغه وایي خبردار پر دې لار نسې راکړلی نسې ورته رانږدې کېدلی زما محبوب ته ته څوک یې وایي انا زکاته زه د ده زکات یم لیس لکه من قبلي مدخل زما د لورې تا ته داخله نسته راکړلی ځه بیا به د چپې خوا ته ورته راسي چپې خوا ته به بیا یو نوراني کس ولاړ ته څوک یې زه د ده روژه یم زه یې ډېر په مینه باندې نیولم نسې راکړلی زما د خوا زه پر بله خوا ولاړ سه بیا د پښو د خوا ورسره راسي د پښو د خوا عذاب ورته واږي بیا به دا فرشته ورته وایي یو بل کس به ورته ولاړ نسې راکړلی ته بیا څوک یې زه د ده خیرات یم زه د ده صدقه یم زه د ده قرابت او صله رحمي یم زه د ده ښېګڼه یم چې په دنیا کې د مسلمانانو سره کول قطعا زما د خوا نسې راکړلی باره وایي ښه عذاب خو نسم ته خو راکښېنه وایي دی به داسې راکښېني په قبر کې وایي دا حالت کې به دی کې داسې وخت به وي لکه لمر چې پر لوېدو باندې دا وخت به دی احساسوي باره وایي هغه کس چې په تاسو کې راغلی څوک و ته پېژنه نبي علیه السلام ورښیي دی به په جواب کې ورته وایي بلې و پېژنم څوک و دی وایي هو محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دا زما محبوب نبي علیه الصلاة وسلام الله جل جلاله راستولی و زموږ دپاره وجاء بالبینات او واضح دلایل د قرآن په شکل کې راوړې وه وایي واتبعنا او ما یې تابعداري وکړه او د هغه تصدیق مې وکړې او فرشته ورته وایي و یقینا د هغه رقم د هغه رقم دې وکړه پر د هغه حالات کې مړ سي او د قیامت په ورځ به انشاءالله په د هغه حالات کې راپورته سي بیا به ورته وایي وګوره اخواته چې وګوره د جهنم عذاب اور وي داسې د هندارې په شکل کې لکه موږ تاسو چې نن ټي وي ګورو دا بعض کسان دا وایي د عذاب قبر چیشت دی دا ټي وي چې ته ګورې دا په هغه وخت کې دا فلم شروع یې په هغه وخت دا الله تبارک وتعالی داسې ورته راولي هلته به ماران لړمان اور وویني او خپل ځای به پکې وویني باره وایي ګوره دا ستا دپاره تیار سوی ځای و که دې لږ بدبختي کړې وای د خدای امر دې نه وای منې دغه ځای ته به ځې کللی ته به کللی بیا به د اخوا جنت دروازې ورته راخلاص کړي اوهو الله دې نصیب کړي زموږ یو نرمه هوا به وي یو پراخ ځای به وي حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي دا قبر به پراخ کې چې څومرې سترګې نظر کړي د غومرې به دا قبر ورته پراخ سي وایي د جنت کړکۍ وایي وینې هغه ځای هغه وایي دا ستا ځای دی دا چې تا ته په دنیا کې د الله فرمانبرداري کړې وه د خدای احکام دې منلي وه دا ستا ځای دی بیا به څه کوي بیا به وایي د ده په بدن باندې پوست راواخلي او د ده چې کوم ساله هغه به په جنت کې د یو مرغه په ججوري کې واچي هلته به هغه مرغه پر درخته باندې داسې زنګېږي او دی به خپل زندګي کې خوند وکړي دا د قبر حالات دی واما الکافر العیاذ بالله ټول وایاست العیاذ بالله الله تبارک وتعالی من کفر وساتي نعوذ بالله من کفر کافر چې کله کښېښول سي بردرنګه فرشته به راشي راپورته کې هېڅ د برداشت سړی به نه د خلاصون سړی به چې دا وی نن نه یې باسي په څو تبخم ځکه باندې نن باسي بیا به ورته وایي هغه کس چې رالېږدل سوی و تا پېژنې نه یې ولاکه ما اورېدلي و د ده په باره کې نور مې نه یم په خبر هغه وایي و د هغسې منحوسه یې پر د هغه مړ سوې د قیامت په ورځ به پر د هغه کفر راپورته کېږي بیا به په جنت کې کړکۍ ورته خلاص کړي او هغه ځای ویني هغه وایي و وایي دا ستا دپاره تیار سوی وي که دې د خدای فرمانبرداري کړې دی به د لاسونه مړ الله اکبر څومرې موقع د لاسه رسه ولاړه بیا به هلته واړې اخوا ته مخ واړوه اخوا ته چې مخ واړئ بیا به د جهنم کړکۍ عذاب به وي اور به وي لړمان به وي ماران به وي سخت عذاب به وي الله دې موږ د جهنم د عذاب وساتي ادنا عذاب یې دا دی ادنا عذاب د اور چوټې به ور په پښه سي د اور چوټې
په دماغ کې به ماغزه جوش خوري، داسې به جوش خوري. حدیث کې راځي لکه پخوا چې موږ ستاسو مندو کومې کټوې درلودې، په دې کټوو کې چې دا جوش پر جوش راشي څه رقم اواز کوي، دا ماغزه به یې په دا خپل دماغ کې دا رقم اواز کوي او داسې به جوش کوي. دا ادنا عذاب د جهنم دی، ادنا عذاب د جهنم دی. وساتې د جهنم نه ځان، په خپل منځو یې وساتې، په خپل زکاتو یې وساتې. دا مال د خدای د هغه دپاره درکړ دی، ویشنده که نه ویشنده. الله تبارک وتعالی به نورم درکوي.